ولسمشر غني چیرته د ملا برادر سره کتلی دي همدا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. السلام علیکم د اریانا پلس قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر. د ولسمشر غني وروستي اقدامات ټوله دنیا حیرانه کړې او دا خبر چې امریکایانو غوښتل چې ټول افغانستان بیرته وران او ویجاړ کړي. دا خبره هغه وخت خلکو ته یقیني ښکاره سوه چې کله امریکایانو میداني هوایي او باګرام کې خپل ټول نظامي تجهیزات ختم کړل. امریکایانو پلان درلود چې اشرف غني به جنګ ته ادامه ورکړي، موږ ته به د بمبار کولو زمینه برابر سي، نو د ټول افغانستان جوړ شوي ځایونه به بیرته وران او ویجاړ کړو. خو اشرف غني چې کله پوه شو چې امریکایانو د طالبان سره معامله کړې او افغانستان ورته سپاري، نو اشرف غني ونه غوښتل چې افغانستان وران او ویجاړ سي. کله چې خلیلزاد امریکا لخوا ورټل شو چې د سولې پروسه یې سمه مخته یې نه وړه او د امریکا پلان یې خراب کړل، نو خلیلزاد هم ټوله پړه پر اشرف غني ور واچول چې اشرف غني لخوا زما پلان خراب شو ځکه چې واک یې په سمه توګه ونه لیږه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې اوازې په ګوته کوي چې ملا برادر او اشرف غني په قطر کې سره لیدلي دي. داسې ویل کېږي چې د دوحې په تړون کې د واک اسانه لیږد یاد شوی. د دې ناستې په جریان کې دواړو مشرانو له زاړه حکومت څخه نوي ته د واک رسمي لیږد پلان کړی. دا اوازې د خلیلزاد د وروستي بیان لخوا تایید شوي. هغه وویل چې دا د غني لپاره د دوحې تړون مطابق نه و چې واک پرېږدي او له واک تر سپارلو پرته هېواد پرېږدي. یادونه دا یو اوازه ده او تر اوسه نه ده تایید شوې. د ویډیو له کتلو مې ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ شوی حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.